نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلمانانو د جمعې د ورځې او د هغې د عظمت او د تاریخ او د فضیلت د دې ورځې او د فضیلت د مزد د جمعې بیان د سنن او د آداب د ورځ د جمعې بیان د اهمیت او عظمت د ورځ د جمعې نور فقهی مسائل چې کم ضروری دي او تعلق د جمعې د منځ او د ورځې سره ده دغه موضوع باندې 13 شوی جمعه کې ما درته یو څو خبرې کړې وې نن داغه باقی حصہ د جمعې مبارکه دغه ورځ چې دا د عام ورځو نه جدا ده خالی ورځو یک شنبه دوشنبه سه شنبه چار شنبه پنج شنبه جمعه د جمعې دا ورځه دا د هفته ومه ورځ ده
دیبانی هفته ختمیږي. دا د دې عام ورځو نه یو جدا امتیازی حیثیت لري. څومره اسلامی وطنونه چې دي جمعې ورځې ته یوم العطله وایي، د رخصتۍ ورځ. په هر ملت کې او په هر مسلک کې د یوې ورځې انتخاب شته چې په هغه ورځ کې دوی مراسم دینیه هغه تر سره کوي او د هغه مسلک او د مذهب چې کوم متعلق عبادات دي دا غي دا ادا کولو د پاره د یو ورځ تخصیص کوي. بیا په دغه ورځ کې نور د دنیا کارونه نه کوي. دا دغه قوم او دغه ملت یو نخد او یو نشان دی د خپل مسلک. د مسلمانانو دغه نخ او دغه علامه چې پاغې کې هغوی خپل رب ته حاضري کوي او دغه ورځ د خپل عبادت لپاره منتخب کړی ده. دا د جمعې ورځ ده. دیو جنا ټول اسلامی نړۍ کې رخصتي چې ده دا د جمعې په ورځ دی. اسلام او دین سره متعلق وطنونو کې رخصت چې ده دا د جمعې په ورځ دی. غربي ممالک کفری وطنونه هغوی د پاره نور ورځې انتخاب کړي د پاره د رخصتۍ. دې ته یوم العطله وایي. نو دا د عام ورځو نه جدا ورځ ده. علما د تاریخ وایي د رسول الله مبارک نیکه مبارکو نوم دے کعب ابن لؤا. کعب ابن لؤا تا عرب را غنسو ورته ویل من مسلمانان یو د اسلام دعوه کو په هر دین کې او په هر ملت کې یو رضا منتخب شده د عبادت لپاره وي. راځي چې مونږ او تاسو د دې متعلق مشوره وکړو کوم ورځ منتخب کو. ورته ویل کعب ابن لؤا ته زمونږ مشرې تمنګ ته د ورځ انتخاب وکا. دا به ان شاء الله العزیز کا وخت راغه او د رسول الله مبارک تاریخ مو ویل. نو د رسول الله مبارک د نیکونو تاریخ هر نیکی د خپل زمانه یو فیصله کن مشرو د خلق فیصلی او د خلق مرجع با دا د رسول الله مبارک نیکوا.
اخیار او عقل من خلق تیر شوه دا سے واقعات علماء دا رسول اللہ مبارک د نیکونو په اعتبار تاریخ سره بیان کړي چې د انسان عقل ورته حیران شي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ټولو نیکونو عقل هغه د رسول الله مبارک ته راغلی آثار الاباء تظهر فی الابناء کعب ابن لؤا خلق توی نن کوم ورځ ده ورته ویل قربان اليوم يوم العروبه نن خو عروبه ورځ ده جاهلیت دور کې د جمعې نمو عروبه ورته ویل کوم خوخی دغه ورځ به منتخب کو د عبادت لپاره خلق برا جمع کیږي پکې ورته ویل د نن نه بعد ما د دې ورځې نوم جمعه وي ولې تاسو راته په دې ورځ کې را جمع شوي یئ کعب ابن لؤا چاچ اول اما بعدو ویلے اغا ورتدانم بدل کا دا مسلمانانو دا عبادت ورځ منتخب کړه نو یوم الجمعه ورتکیو بعض علماء وايي نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورے ته ہجرت نہ وکړي ہجرت نہ مخ کی انصار را جمع شو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تا د مدینه منورې چې کم سردارانو دولس هغه دولس مشران او سرداران دا راغله اسعد ابن زراره ته ورته ویل منګ له یو رسم منتخب کا چې پاغې کې منګ د الله عبادت کو ورته ویل دانن کوم ورځ ده ویل یوم العروبه دا عروبه ورځ ده ورته وی دا ورځ مو د عبادت شو او نوم به ورته بدل کو یوم الجمعه اسعد ابن زراره مخکې شو انصارو ته 2 رکعات منځ ورکړ چې کله موز نه فارغ شو بیا یو پسه راوسته فذبح شاة یو پسه حلال کو دغه 12 ملکانانو مشرانو باندې ډوډۍ وخوړه اسلام کې د ټولو نه اول ورځ چې د جمعې مونځ شوی دا اسعد ابن زراره کړو او دا نوم ورته انصارو د مدینه منورې بدل کړ دریم نمبر قول دا ده چې انصار اسعد ابن زراره ته نه راغلي بلکہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تراغل اغا ورطا 2 رکعات منځ ورک او بید مزن بعد فیصله وکړه چې د دې ورځې نوم بدنن نبات یوم الجمعه بعض علماء تطبیق کوي وی مصعب ابن عمیر سره امداد اسعد ابن زراره کړو
نو دا قصه یوالا دغه مجلس کې مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ هم شریکو. نو بعض علماء د دې نسبت اسعد ابن زراره ته کړي او بعض علماء نسبت مصعب ابن عمیر ته کړي. بیا چې کله رسول الله مبارک مدینه منوره ته راغی، الله مو د مدینه منوره ته بیا بوزي. نو د دوشنبه ورځ وه چې رسول الله مبارک مدینه منوره ته داخل شو. الته یو قبیله اوسیږي بني عمرو ابن عوف. بني عمرو ابن عوف کی رسول اللہ مبارک د جماعت سنگ بنیاد کی خو افتتاح وکړه. اغی جماعت تا مسجد قباء وای. لوی عظمت لري. رسول اللہ مبارک فرمایلی دی چې څوک کور کې اودس وکي او بیا لاړ شي مسجد قباء کې 2 رکعات نفل وکي، الله ورته د قبول شوی عمره ثواب ورکړي. اوس هم چې حاجان لاړ شي نو مسجد قباء کې 2 رکعات کوي. نو دوشنبه ورځ دلته تیر کړه، سی شنبه ورځ هم تیر کړه، چهار شنبه ورځ هم تیر کړه. چې د 5 شنبه ورځ شوه رسول الله مبارک د دې قبیلې نه را روان شو. اتفاقا د جمعې منځ یو قبیلې ته راورسو، هغې ته بنو سلمه وایي. په هغې کې یو جومات کې د جمعې منځ برابر شو. رسول الله مبارک دغه جومات کې د جمعې منځ ورکا. اغی جماعت تا اسم مسجد جمعہ وائی مدینہ منورہ کی سرک پگاڑ. اغی تا مسجد جمعہ وائی. نو اول منز رسول اللہ مبارک د جمعې چې ورکړو دی بنو سلمہ قبیلہ کې ورکړو. په اسلام کې بیا د حضور د منځ نه بعد چې د جمعې منځ شوی دا په بحرین کې شوی. بحرین کې یو کلی دی هغې ته جواسی وایي. هغه جواسی کې بیا د جمعې منځ شوی. دا بیا یو مسئله ده چې په کلو کې د جمعې منځ کېږي که نه کېږي. نو امام شافعي رحمه الله فرمایي کېږي، احناف وایي نه. دلیل کې دغه دویمې جمعې منځ یادوي چې جواسی یو کلی دی د کلو د بحرین نه. بیا موږ ورته وایو دا کلی نه و، دا ښار و. د قریې اطلاق په بلد کېږي. قرآن کریم کې د قریې اطلاق په بلد شوی دی. من قریتک التسمانا اے من مکہ. الله فرمای هغه کلی نه چې تی وستلې وستا د کلی نه. نو د کلی اطلاق په بلد کېږي. جواسی او خاریه ده، عامه بانډاو کلی نه دی. نو د جمعې ورځ دا یو تاریخي ورځ ده، عامه ورځ نه ده. اسلام او دین مو کوم مطالعه کو د جمعې ورځ ډېر کرامتونه لري. یو کرامت پکې دا دی، حضرت آدم علیہ السلام الله د جمعې په ورځ پیدا کړ. د آدم علیہ السلام وجود مبارک دا د جمعې په ورځ
د مازیګر د مونځ نه بعد تر ماښام پورې دې درمیان کې چې کوم وخت دی دې کې د آدم علیه السلام تخلیق پوره شوی دی. آدم علیہ السلام ابو البشر دے د ټول انسانیت پلار دے او اغا عظیم بشر انتخاب او اتمام د تخلیق په دې ورځ کړی دی. معلومیږي دا چې ورځ کې کمال دی. دویمه دا د آدم علیہ السلام الله بیا جنت ته بوتو. دا انشاءاللہ در توایم دا خدای پاک عجیبه کائنات تی دا اسلام او دا دین یو عظیم تاریخ دے. که موقع و بیا در توایم آدم علیہ السلام اللہ جنت تا داخل کرے ام دا جمعی ورزوا. آدم علیہ السلام چې کله د جنت نه راویستو ام د جمعې ورځ وه. د آدم علیہ السلام توبه چې قبوله شوې ده ام د جمعې ورځ وه. آدم علیہ السلام چې ځمکې ته راکوز شو راورسېده اغام د جمعې ورځ وه. آدم علیہ السلام چې بیا وفات شوی دی هم د جمعې ورځ وه. علما وايي قیامت چې راځي اب هم د جمعې په ورځ راځي. اسرافیل علیہ السلام چې شپېلۍ کې پوکے کئی او شپیلی وحی اول شپیلی بم د جمعې ورځی چاگه کے ټول کائنات مړکی. دویم ورځ با دویم شپیلی بم د جمعې ورځی. اللہ چې حساب او کتاب شروع کئی د قیامت ورځ لګیږي دا بم د جمعې ورځ. دیو جن زمونږ علماء لیکلی دي څوک چې د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ وفات شي دا د خاتمه د حسن علامه ده. الله دې زمونږ استاد او خاتمه صحیح کی. اعتبار خاتمه ته ده. او چې څوک د جمعې په شپه باندې وفات شي یا د جمعې په ورځ باندې وفات شي دا د خاتمه د حسن او د خایس علامه ده. کېدی شي الله د سره سمه معامله کړي. جمعې شپه او د جمعې ورځ الله ورکړي. بعضو روایاتو کې دا راغلي څوک چې د جمعې په شپه وفات شي یا د جمعې په ورځ وفات شي د باندې د قبر عذاب سپکیږي. زمونږ بعضې ملګري وایي قبر عذاب پې نه دا صحیح نه ده. عذاب پې اساني قبر دا خپل حق هر چا نه غواړي که مؤمن دی او که کافر دی که نیک دی او که بد دی. خو مؤمن ځان ته داسې رانږدې کوي لکه یو مهربانه مور چې خپل بچی ځان ته رانږدې کوي. مهربانه مور
خپل بچے څنګه ځان ته رانږدې کوي اول ورته خوږې خبرې وکړي بچی ډېر راته ګران یې او کوم ځای کې ګرځېدې را ګرځېدې ډېر مې یادېدې بچیا ډېر لرې رانه مه ګرځېږه ښه دی چې راغلې یوه غاړه خوراکه دغه مهربانه مور مخکې د غېږې نه د خپل بچي سره خبرې کوي دغه رنګ مومن مسلمان چې وفات شي دا قبر غېږې ته رانږدې کوي خو مخکې ورسره د مینې او د محبت خبرې کوي ورته وایي و د الله بنده ما هذا الهجران دا څومره جدایي دې تېره کړه د الله بنده زما په ملا باندې چې څومره خلک ګرځېده په دې ټولو خلکو کې د ټولو نه ډېر راته محبوب او ګران ته وې دا تمنا به مې کوله خدایه داسې ورځ به کله راځي داسې وخت به کله راځي چې دا خپل نیک بنده زما غېږې ته راوړی نو ډېر ارماندونه مې ستا د ملاقات او د یو ځای والي کړي د الله بنده رانږدې شه چې دا محبت مې پوره شي قبر ورته رانږدې شي غېږ کې ونیسي بیا یې پرېږدي عذاب ورته اسانه شي کافر او بدکار ته وایي هغې کافر او بدکار ځان ته داسې رانږدې کوي لکه یو دشمن چې بل دشمن خپلو پنجو کې نیسي نو څنګه یې نیسي اول ورته ترخي سختي د مهربانۍ نه لرې خبرې ورته وکړي لرې خبرې ورته وکړي ورته وایي زه خو تا پسې ګرځېدم ډېرې کرایانې او ډېرې خرچې مې ستا د نیولو دپاره کړې وې اوس زما پنجو ته راغلې اوس به ګورو اول ورته ترخې خبرې ورکړي چې د باندې هیبت راشي دغه رنګې دا ځمکه د انسان ته وایي ما باندې چې څومره خلک هم ګرځېده په ټولو کې ناخوښ سړی راته توي ما وې کله به داسې ورځ راځي چې زما پنجو ته تراشي نن زما پنجو ته راغلې د ټول عمر قهر او غضب به مې نن در باندې پوره شي نن به ګورو رسول الله مبارک فرمای داسې په دا ځمکه رانږدې شي چې یوه پختۍ بلې پختۍ کې داخلې کې داسې چغه ووهي چې غیر د انسانانو د جناتو نه ټول مخلوقات یې ووهي الله مو دې ته وساتي ګرانې خبرې دي ګرانې نه دي اسانه دي عبادت او دین اسانه دی منګه او تاسو چې په زور په غلطه لار روان یو خود ګرانې دین اسانه دی ښه تاسو ته مې ویلو دین باندې عمل اسانه دی او بی دینۍ باندې عمل ګران دی ګوره دین ګران نه دی نو څوک چې د جمعې په شپه وفات شي یا د جمعې په ورځ وفات شي د باندې عذاب سپکېږي عذاب د قبر
الله ورته په محبت د قبر او په مینې د قبر باندې بدلوي. معلومیږي دا چې جمعې ورځې کې کمال دی. اهل سلوک او اهل تصوف والا وایي د جمعې اثر او برکات د پنجشنبې په ورځ چې لمر وغورځېږي، د لمر د غورځېدلو نه بعد د جمعې آثار او برکات شروع شي. د خالی په ورځ چې لمر راخیږي تر لمر ختلو پورې د جمعې د ورځې برکات وي. دا دومره بهترینه ورځ ده چې یوه شپه مخکې برکات وي، یوه شپه وروستو برکات وي. معلومیږي دا چې ورځې کې کمال شته. دیو جن که مونږ او تاسو د علماو نه اورېدلي یوم الجمعة عید متکررة. علماء وايي یوم الجمعة عید متکررة. د جمعې ورځ دا هغه اختر دی چې بیا بیا راځي. اختر ته مونږ او تاسو ډېر خوشحاله یو. کم احکامات، کم فضائل او مناقب چې د اختر ورځې ته شریعت ورکړي هغه د جمعې ورځې ته ورکړي. د غریبانانو د اختر ورځ دا د جمعې ورځ. احادیثو کې د جمعې ورځې ته د اختر ورځ ویلې شوې ده. لاهور ښار کې عالمگیر بادشاہ راغلو. د جمعې ورځ هم وه، د اختر ورځ هم وه. بادشاہ هم راغلو، شاہی مسجد کې ناستی. بادشاہ وی یو نفر پورته شي، یو شعر ووایي. شاعران خو ډېر تکړه دي. یو شاعر پورته شو، عید فی عید وعید مجتمعا. یوم العید ووجه الحبیب ویوم الجمعہ. شاعر پورته سے شعری وی عید وعید وعید مجتمعا. یوم العید ووجه الحبیب ویوم الجمعہ. ورته یو د الله بندگانو اختر دے بیا اختر دے بیا اختر دے. نن درې اخترونه دي. یوم العید یو د اختر ورځ ده، ووجه الحبیب بل د بادشاہ مخ دی، د بادشاہ راتګ اختر دی. ویوم الجمعہ بل د جمعې ورځ ده، د جمعې ورځ هم د اختر ورځې. عالمگیر بادشاہ را پورته شو، ورته ویل باس د دې شاعر نه بعد به بل څوک شعر نه وایي، د دې شعر نه پورته او لوړ څوک شعر نشي ویلی. د جمعې ورځ دا عید متکرره دی.
د جمعې ورځې ته د اختر ورځ وایي. دې وجې نه که فکر مو کړی عوامو کې یو مسله مشهوره ده، دلته خو نه یم خبر خو اخوا مسله دا ده چې د دوو اخترونو په منځ کې نکاح صحیح نه ده. د دوو اخترونو په منځ کې به څوک نکاح نه تړي. دا مسله ډېره مشهوره ده. هلته به چې چا نکاح تړله 28 د رمضان باندې به نکاح وتړله، بیا به د واړه اختر نه وروسته ډولۍ وړه وی چې دا نکاح زما د دوو اخترونو په منځ کې رانشي. نو مسله مشهوره ده خو حقیقت چاته نه دی معلوم. د دوو اخترونو په منځ کې نکاح بنده نه ده. رسول الله مبارک د حضرت عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره نکاح بین العیدین کړی وه. د دوو اخترونو په منځ کې نکاح روانه. خو دا مسله څنګه ده؟ نو د مسلې حقیقت شته. زما خپله طبیعت دا دی چې زه د دې سپین ږیرو او د دې سپین سرو زړو ښځو مسلې منم. دا مسلې کتابونو کې راغلي ګوره. خو زمونږ د زمانې نوي علما د هغوی جذبه ډېری، د وینې جوش ډېري، علمي پایه کمی، نو د مشرانو د سپین ږیرو مسلو ته غلط وایي. داسې نه ده. دا اسلام موږ او تاسو ته سلسله وار راغلی زوړ. د سپین ږیرو د سپین سرو زنانو چې کمې مسلې زده کړې دي د سلسله وارې د مخکې علماو نه زده کړې، نو اکثر مسلې ما پیدا کړې دي کتابونو کې. نو د هغې نه وروستو مې توبه وویسته چې باس زه به د زړو ښځو او د سپین ږیرو علماو مشرانو خبرو ته غلط نه وایم. دا خو د دوی خبرو کې کمال دی ګوره. نو دا مسله د زړیو بوډیګانو او د سپین ږیرو مشرانو په منځ کې مشهوره ده چې د دوو اخترونو په منځ کې نکاح بنده ده. خو وخت ډېر شوی دی نو مسله تېره شوې ده. مسله شته، هغه دا دی چې د اختر په د جمعې په ورځ اختر راشي. چې کله د جمعې په ورځ اختر راغی، یو طرف ته اختر دی بل طرف ته د جمعې ورځ ده، ته د جمعې د مونځ او د اختر مونځ منځ کې نکاح کې دا مکروه ده. ولې؟ دا ځکه چې د اختر ورځ چې سړی مونځ ته راځي، غسل به کوي، کالي به بدلی، خوشبویي به لګی، تر مونځه پورې څه وخت سړي نه لګي. بیا چې مونځ وشي رستو خطبه بیان شي، بیا به د دوستانو سره متعلقینو سره د اختر مبارکی کې ترور کرا، ماما کرا، کاکا کرا، خپلوانو کرا بزی، نو دې سرم څه وخت ولګي. اوس کته دې درمیان کې نکاح را مخې ته کې، نو نکاح هم مقدمات او ملحقات لري. داسې خو نه ده که نه چې ښځه روباسیو ورته وایي ما ته خپل ځان راکه، هغه وایي ما درکه، ورته وایي ما قبوله کړه. مخکې مسائل دي. نکاح مقدمات لري، څه وخت اخلي چې ته ایجاب او قبول ته خبره جوړی. بیا چې ایجاب او قبول وشي بیا رستو ملحقات دي، رستو خبرې هم دي.
مبارکی به درکوي، شربت به تقسیمه. نو څه وخت رانه د اختر منځ واغست، څه وخت د نکاح کې ختم که، نو ممکنه ده چې د جمعې ورځ درنه خراب شي. نو د جمعې دا مونځ به تا نه خراب شي. دا قانون دی، کم شی چې مونځ ته نقصان ده وي هغه مکروه دی. او تا نه دا مونځ جمع ولې لاړه، خطبه درنه ولې لاړه؟ ځکه چې تا پکې د نکاح مسله را داخله کړه. نو فقها ځکه وایي که د جمعې په ورځ باندې د اختر ورځ راغله، ته بیا د اختر د مونځ او د جمعې د مونځ په منځ کې نکاح نه کوې. ولې؟ کیدی شي چې دا مونځ درنه خراب شي، دې کې درنه نقصان پیښ شي. ځکه د اختر مونځ متعلقات او ملحقات لري، نکاح متعلقات او ملحقات لري، جمعه متعلقات او ملحقات لري. درې کارونه تر ماسپخیمه پورې نشي پورا کولی، نو کیدی شي مونځ درنه خراب شي. نو د دې وجې نه علما وایي مکروه دی هغه چې د دوو اخترونو په منځ کې نکاح یادوي هغه دا ده. نو د جمعې مونځ هم اختر دی او مخکې د اختر ورځ هم راغله، نو د دوو اخترونو په منځ کې نکاح شو. دا مسله یو کتاب د هغه لیکلې ده، نوم یې دی شرح شرعة الاسلام. هغې کې دا راغلی دي. نورې خبرې به انشاءالله العزیز بیا بل جمعه کوو، ناوخته دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Saya tak kata sang saya kau orang.